خیره بنسټ له جناب مؤسس او ټولو کارکوونکو نه مشکور یو چې د خپلو هلو ځلو په اساس یې د پکتیکا مېړني او درانه ولس ته دا تحفه ورکړه چې د یتیمانو د کفالت او پالنې لپاره په دغه مدرسه کې د دارالایتام او یو لویه ودانۍ جوړوي او د دغه دارالایتام کفالت په غاړه باندې اخلي. الله دې د دوی دغه ځای مشکوره کړي او الله دې د دوی د نورو ښو کارونو لپاره توفیق نصیب وګرځوي او د پکتیکا درانه ولس ته دې الله د دې توفیق ورکړي چې د یتیمانو هغسې کفالت وکړي لکه څنګه چې شریعت مطهره په موږ باندې واجبه کړې ده. جناب محتمم صاحب او د مدرسې اراکینو نه هم شکریه کوو چې دغه قوم نه هم شکریه کوو چې دغه دارالایتام ته یې خپله ځمکه ورکړله. بنابرحال یتیمان د موږ د راتلونکي دپاره نوښتګران دي. یتیمان د خوږو او درنو یا شهیدانو بچیان دي. د هغوی د شهادت په مټ باندې نن هغه د تاریخ نوی باب خلاص شو. د هغوی د شهادت په مټ باندې نن یرغلګر سره ټول قوت نه هغه ده له لویې شرمندګۍ سره مخ سره د شهیدانو ستر کرامتونه د هغوی هغه لوی آیاتو علامات چې د دغه جهاد د حقانیت دپاره څرګند شول هغه ښکاره خبره ده. خو دغه یو لوی کرامت یې دا ده چې په تش لاس باندې د نړۍ ټول طاقتونه مات شول. لوی کرامت یې دا ده چې نن یرغلګر له خپل ټول طاقت او له ټول ستون سره هغوی نن د ماتې اعتراف کوي او نن د هغوی د شهادت په مټ باندې د افغانستان په دغه شهید پروره ځمکه باندې په دغه دین دوسته ځمکه باندې په دغه جهاد پاله ځمکه باندې یو ځل بیا یو اسلامي قرآني یو شرعي خپلواک په خپله اراده ولاړ نظام جوړېږي. تاسې وایئ الحمدلله. دا ټول هر څه چې موږ ته راغلل د الله په فضل او د شهید د شهادت په مټ باندې راغلل. موږ چې څومره افتخارات لاسته راوړي دي دا د ټول د شهیدانو د شهادت په مټ باندې وو. نو بنا موږ که د شهیدانو یتیمان ویروو، د شهیدانو کونډې یېروو، د هغوی ورارې یېروو، د هغوی بورې او د هغوی مندې یېروو، نو دا به له شهیدانو سره ستره جفا وي. الله جل وعلا شانه د افغان ملت د دې نه وساتي چې د شهیدانو د بچیانو د هغوی د کونډو سره جفا وکړي. نن چې موږ تاسې راټول سوي یو او نن دغه مجلس په دې باندې منعقد شوی ده چې همدغه ځمکو کې د شهیدانو د کفارت دپاره یو بهترینه ودانۍ اساس کړو او د دوی دپاره یو داسې بنسټ جوړ کړو چې د هغوی یوازې دانش تربیت پکې روان وي بلکې د هغوی دپاره باندې هغوی مکمل کفالت روان وي. نو دا یو ستر فرصت ده چې الله موږ ته راکړو. بیا تاسې ووایئ الحمدلله. بناء د یو د خوندور او مبارک مجلس ته چې دلته موږ تاسې ورته راټول سوي یو او یوازې دا نه چې په همدغه به اکتفا کوو، یوازې دا نه چې په همدغه مجلس به اکتفا کوو. کوشش به دا کوو چې د یتیمانو د کفالت لپاره نور مجالس او نورې ودانۍ هم هغه موږ منعقد کړو. د هغې دپاره موږ خپل پروګرامونه په مخ باندې بوځو انشاءالله. د الله رحمت نه لرې نه ده چې موږ به د خپلو یتیمانو د کفالت دپاره هغومره کوشش کوو څومره چې مناسبه ده. وما ذلک علی الله بعزیز. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.